بې صبره ملکه. په یوه زمانه کې په یوه لرې پادشاهۍ کې د ټریور په نوم یو پادشاه له خپلې ګرانې میرمنې هیلیا سره ژوند کاوه. ټریور د خپلې مهربانۍ او عدل لپاره د بادشاهۍ په ټولو خلکو ګران و، خو د میرمنې څخه یې ډیر کرکه کېدله ځکه چې ډیره زیاته بې صبره وه. ته زما د ویښتانو په جوړولو ډیر وخت تیروې. بخښنه غواړم ملکې، خو د ویښتانو د ډول جوړول ډیر پیچلي دي. تا څنګه دا جرأت وکړ چې ملکې ته بیرته ځواب ورکړي؟ همدا اوس له دې ماڼۍ نه ووځه. او هیلیا، ولې دې داسې وکړل؟ هغې څومره کوښښ کاوه. هغه ډیره ورو وه. ګرانې، ته باید صبر ولرې. ځینې وختونو به د ملکې بې صبري حالات ډیر کړکېچن کړل او خوارکي بادشاه به په چټکۍ د حالاتو بیرته سمولو هڅه کوله. هیلیا، تا باید له وزیرانو سره په هغه ډول خبرې نه وې کړې. هغوی ډیرې ورو خبرې کولې. دوی باید چټک وغږیږي ښاغلی سلطانه. کله هغې چټکې غږېدلې وای نو زه به یې په خبرو نه وم پوه شوي. ستا لپاره مې یو څه راوړي چې ته ورسره ډیره مینه لرې. نیلوفر، زما د خوښې ګلان. ټریور پادشاه حیران و چې څنګه خپله میرمن وپوهوي چې صبر ولري. یوه ورځ دی ګرځېدو را ګرځېدو او د هیلیا په هکله په ژور سوچ کې و. هیڅ نه پوهېږم. له ما سره تر واده مخکې خو ډیر ښه او مهربانه وه. هو، هغه وخت هم بې صبره وه، خو اوس خو ورځ تر بلې بیخي بې صبره او زړه سخته کیږي. له ملکې کېدلو وروسته هغه یودم بدله شوه. داسې دي. ماشوم، ته له کوم ځای نه راغلې؟ اوه خوارکی، راځه چې کور ته لاړ شو. آیا ته پوهېږې ټریور چیرته دی؟ له ډیر وخت نه هغه بهر دی. خو د هغه یوازې 10 دقیقې کیږي. څه؟ آیا تا بیرته ماته ځواب راکړ؟ هیلیا، وګوره، په ویاله کې مې یو ماشومه پیدا کړه. ماشومه؟ خو دا څرنګه؟ یو یاداشت دی ورسره. هر هغه چاته چې زما ماشوم پیدا کړی دی، هیله کوم د دې پام وساتئ. دوی دواړه ډیر حیران وو، خو د پادشاه له ماشومې سره مینه وه او هغه یې ماڼۍ ته راوستله. ستا نوم به لیان وي. لیان ډیره مینه‌ناکه ماشومه وه او د څو کلونو په تېرېدو سره ترې ډیر ژر یوه ښایسته پیغله میرمن جوړه شوه. او ګرانه، ته ښه یې؟ هو، زه ښه یم، مننه شهزادګۍ. څومره مهربانه ده. دا به یوه ورځ هغه افسانوي تاج په خپل سر کې؟ چوپ! که ملکې دې غږ واورېدو نو زندان ته به مو واچوي. کار ډیر کوه او خبرې لږ. ساده نجلۍ. په رښتیا هم په ماڼۍ کې یو ځانګړی تاج و او داسې ویل کېدل چې دغه تاج به د هغه چا په سر چې وړتیا یې ولري وځلیږي او هغه ته به جادویي قوتونه ورکړي. خو دغه تاج له ډیرو کلونو راهیسې نه و ځلیدلی او دغې خبرې ملکې په غوسه کړې وه. یوه ورځ لیون په ساعت تیرۍ کې د ټولې ماڼۍ په کتلو پیل وکړ. په ګرځېدو کې د یوه برج خواته ورغله چې هلته له ورتګ نه ټول منع شوي وو. اوه، دا ځای څومره لوړ دی. او دغه لویه دروازه د څه شي ده؟ هغه لاړه او له رازونو ډکه دروازه یې په خپل ټول ځواک سره ټیله کړه. اوف، دا څومره درنه وه. دغه تاج ولې دلته ایښودل شوی؟ څرنګه چې هغه تاج ته ورنږدې شوه نو تاج په ځلیدو پیل وکړ. که څه هم هغه د ځلیدونکي تاج په لیدو کې ډوبه شوه، خو بیا هم له لاس وهلو ډیره ویرېدله. زه مې باید مور او پلار ته د دې هر څه په اړه ووایم. پلار جانه، مورې، همدا اوس له منع شوي برج نه راغلم. لیان، تا ته مې ویلي و که نه چې له هغه ځایه لرې اوسه. خو هلته یو تاج دی چې ځلیږي پلاره. ځلیږي؟ لیون دوی ته ټوله کیسه کوي. هغه وځلید؟ او، زه ستا لپاره ډیر خوشحاله یم. زه پوهه نه شوم. چې لږه لویه شوې پوه به دې کړم. پادشاه ډیر خوشحاله وه، خو ملکې هغې د هر څه ته په غوسې سره کتل. په همهغه شپه دا په پټه له ماڼۍ څخه ووځي تر څو هغه جادوګره وویني چې دې پیژندله.
میرمنې، زه پوهېږم چې ته ولې دلته راغلې. تاج وځلېدو همداسې ده که نه؟ زه باید څه وکړم؟ تشویش مه کوه ګرانې، ما ستا لپاره دا ګوتمه تیاره کړې تر څو یې خپل خاوند ته په ګوته کړي. د دې دننه جادو به ستا خاوند یې تاړ کړي چې له هغې څخه کرکه وکړي، پوه شوې؟ هیلیا سر خوځوي او ژر له هغه ځای څخه وځي. سبا ورځ هغه د خپل خاوند خواته راځي او هغه ګوتمه د هغه په ګوته کوي. او دا ښایسته ګوتمه د څه لپاره؟ زما له خوا یوه کوچنۍ ډالۍ زما سلطانه. پلار جانه، مورې. ټریور لیون ته ګوري او ناراحته کیږي. د جادو اثر لا دمخه پیل شوی و او حتی یوازې د لیون غږ هغه ناراحته کوي. لیون، ورو غږېږه. اوه، بخښنه غواړم. ما غوښتل چې دغه کیک چې ما پوخ کړی خوند یې وګورئ. اوه، دا څومره تریو دی. ته څنګه کولی شي داسې یو څه ماته راکړې؟ څه؟ خو ماته خو یې خوند خوږ دی. بیا دې هم دروغ ویل، ها؟ د ګوتمۍ جادو د خواږه کیک مزه بدله کړې وه. په همدې ډول هر هغه څه به خرابېدل چې لیون به پادشاه ته ورکول او دې هر څه به پادشاه له لیون څخه نور هم کرکجن کړ. د وخت په تېرېدو سره خوارکی لیون د ملکې له پامه غورځېدلې وه او پادشاه هم ترې کرکه کوله. نو له یو څه مودې وروسته به دا ډېری وخت یوازې وه. شاید هغوی به سلطنت کې له ځینو ستونزو سره مخ شوي وي. خیر ده، زه به یو څه موده دوی سره نه مخامخ کیږم. په همداسې یو ورځ چې هغه یوازې وه، هغه هغې خونې ته ورځي چیرته چې افسانوي تاج ایښودل شوی دی. څومره ښایسته تاج دی. حیرانه یم چې زما په سر به څنګه ښکاري. واو، څومره ښه. ها، دا څه وشول؟ زه باید یوازې د هغه چا پر سر اوسم چې وړتیا مې ولري. څوک یې ته، ها؟ زه هغه افسانوي تاج یم چې ستا هر سوال ته ځواب درکوی شي. اوه، ښه نو، زه یوازې غواړم په یو څه پوه شم. هغه دا چې ولې زما مور او پلار په دې وروستیو کې عجیبه غوندې چلند کوي؟ او په دې توګه تاج د جادویي ګوتمې او د هغې د مور په هکله هر څه لیون ته وایي. ښه نو، زما پلار له ما څخه کرکه نه لري. دا یوازې د جادو اثر دی او په اصل کې زما مور غواړي دغه تاج ترلاسه کړي، که نه؟ نه، ستا مور تاج نه غواړي بلکې هغه جادوګره یې غواړي. او ستا مور بې صبره ده، خو د دې هر څه سربیره هغه ډیره مهربانه ښځه وه. تاج لیون ته وایي چې هغه شیطانې جادوګرې د هیلیا دغه کمزوري د هغې په وړاندې وکاروله، ځکه خو هیلیا دا دومره کلونه د هغې جادوګرې د جادو تر اثر لاندې ده. جادوګره غواړي چې زما د قدرتونو په واسطه په دې سلطنت پادشاهي وکړي، خو زما قدرتونه د هغې لپاره ډیر زورور دي، ځکه خو غواړي چې ما د هیلیا په واسطه کنټرول کړي. خو موږ څنګه کولی شو چې د جادو اثر له مور څخه لرې کړو؟ ملکه باید په خپله د اثر د صبر په زده کولو سره مات کړي. د لیون ذهن ته د یوې شیبې فکر کولو وروسته ناڅاپي یوه مفکوره راځي. زما مور د نیلوفر ګلانو سره مینه لري. که چیرې ده په خپله هغه ګلانو ته وده ورکړي او صبر ولري، نو شاید د جادو اثر به مات شي. خو ګلان څنګه ترلاسه کړم؟ زما څخه یې وغواړه، نو زما د جادو په واسطه به یې ترلاسه کړې. د تاج له جادو څخه په ګټې اخیستنې سره لیون د ښایسته ګلابي رنګه نیلوفر ګلونو باغچه جوړوي. په همغه ورځ وروسته ملکه له هغه ځایه تېرېده او د باغچې په لیدو سره ځای پر ځای پر ګلونو مینه شوه او ژر یې خپلو باغوانانو ته امر وکړ چې له هغوی ساتنه وکړي. کله چې لیون راغی او ولیدل چې ملکه نه بلکې باغوانان په باغچه کې کار کوي، نو خواشینه شوه. اوه نه، داسې خو باید نه وشوي. د لیون له نیکمرغه د باغوانانو ملکه هیلیا نه خوښېده، نو ځکه یې پر ګلونو سم پام نه کاوه. نو کله چې ملکې بیا ځل له باغچې لیدنه کوله، ځینې ګلان یې ولیدل چې مړاوي شوي او ډیره په غوسه شوه. که تاسو نشئ کولی چې له ګلانو ساتنه وکئ، نو زه به یې وکړم. نور هیڅ چاته اجازه نشته چې دوی ته ورنږدې شي. لیون ډیره خوشحاله وه، ځکه چې ملکې به اوس هره ورځ په خپله په باغچه کې بوخته وه. که څه هم په لومړي سر کې د ملکې لپاره دا کار ستونزمنه و.
جادوګرې حتی د خپلې جادو څخه په ګټه اخیستلو هڅه وکړه ترڅو هیلیا له ګلانو کرکه وکړي. خو د هیلیا مینه ډیره قوي وه او هیڅکله هم د ګلانو په اړه بې صبره نه شوه. د ګلانو په اړه صبر ډیر ژر دا وهڅوله ترڅو له نورو سره هم له زغمه کار واخلي. زه بخښنه غواړم ملکې، خو صوبه لږ څه وخت ونیسي. او هیڅ خبره نه ده. ما د یو نوي ډول سوپ غوښتنه کړې، نو پرېږده چې په سمه توګه یې پوخ کړي. ډیر ژر ټولو د هیلیا په چلند کې توپیر ولید او هغې سره صمیمي شول. یوه ورځ هیلیا په باغچه کې ناسته وه چې لیون هم راغله او ورسره کېناسته. مورې، نیلوفر تر اوسه ګل نه دی کړی؟ تر هغې چې دوی تازه وي په خپل وخت سره به په کراره ګلم وکړي لورې. خیر ده، زه انتظار کوم. او یو په یو ملکه بې حاله کیږي. اوه نه مورې، په تا څه وشول؟ جادویي تاجه، په دې څه وشول؟ په دې د شوي جادو اثر مات شو، اوس به دا ښه شي. لکه څرنګه چې تاج ویلي و، ملکه په سبا ورځ روغه رمټه شوه. لومړی کار چې هغې وکړ هغه د خپل خاوند له ګوتې څخه د ګوتمۍ لرې کول و. د جادو اثر ځای پر ځای ختم شو، خو پادشاه د تیرو څو ورځو پیښ شوي یادونه لا هم په یاد کې درلودل. ما څنګه وکولی شول چې له خپلې خوږې لیون سره هغه ډول چلند وکړم؟ او هیلیا جانې، زه باید تا ته هم ډیر متوجه وای. ځان ګران مه بوله ګرانه. اوس هر څه پای ته ورسېدل. راځه چې هر څه هیر کړو. زه یو څه لرم چې تاسو ته یې درکم. لیون خپل تاج اوچت کړ او د ملکې په سر یې کېښود. تاج لا هم ځلېدو. ښکاري چې تاسو دواړه د دې تاج وړتیا لرئ. فکر کوم چې دا تاج باید لین واخلي. دا یې په رښتینې توګه وړتیا لري، ځکه چې د دې صبر موږ ټول وژغورلو. په همدې توګه سلطنت یو ځل بیا یو سوکاله او خوشحاله ځای شو. ملکه ژر بیرته روغه شوه او تر ټولو ډیره صبر لرونکي شخص په توګه پیژندل کېده. پادشاه د دې هر څه په لیدو ډیر خوښ و. پادشاه هغه جادوګره هم وشړله ترڅو بیا د سلطنت ته ستونزه جوړه نه کړي. لیون هم د مخکې په شان د یوې خوږې لور او پیغلې په توګه دوام ورکړ. هغې هر چاته ورزده کول چې څنګه صبر یو لوی ارزښت دی، او که چیرې یو څوک وپوهیږي چې څنګه د وخت او خلکو قدر وکړي، نو وبه کولی شي چې یو لوی توپیر رامنځته کړي.